دې سړي قواعد ویلي ماشاءالله خو لکه زه نه پیژنم چې کوم ځای کې اوس دا جاری کوم صحیح ده. وعن ابي قتاده ولي منصوب دې ځکه دا مضاف الیه دې د ابي د پاره نو مضاف الیه خو مجرور وي دلته ولي منصوب دې نو وستا جواب دې چې دا غیر منصرف دې غیر منصرف دو سبب غواړي یو کدام سبب یو علمیت دے او بل تا دا یو علمیت دے او تای لفظی دا خواہ شوئی پا خبرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فی الحرتی اے فی بابت الحرتی یا فی سؤر الحرتی په بارد پیشو کی ویلی یا په بارد جټی د پیشو کی ویلی انها ليست بنجس ذا پلیتندا انما هي من الطوافين عليكم یقینا ظاهر رشدا من الطوافين د بار ګرځیدون کیو نه دا علیکم پتا سو باندې اخرجه الاربعه سنن اربعه راوړ او صحیح کړه د دې لره ترمذی او ابن خزیمه د الفاظ التحقیق نه فارغ شو ان شاء الله. وسرازو ما یستفاد من الحديث د حدیث نه څه فائدې راوځي اوله فائدہ قانون كل محرم الاكل نجس وهو الاصل هر هغه شی چې دا غي خورل حرام وي هغه پلیت وي دې حدیث د مفهوم نه دا معلومیږي هر هغه شی چې دا غي خورل حرام وي هغه بسوي نجس وي نو پښو غوخه حرام ده کنه ده نو دا هغه هم نجس ده په کار دا چې جوټه شي نجس شي الا الهره لهذه العله مگر هره د دې علت د وجنه نبی رسول الله په دې حدیث کې علت ذکر کړي انما هي من الطوافين عليكم دا په دې حدیث کې علت ذکر دی چونکه د پښو نه ځان ساتل دا ډیر ګران دي نو په دې وجه باندې خیر دی د دې جوټه سره پاکنه او شان ورود د دې حدیث دا و چې ابو قتاده یو ځل کور تراغه په ابن ماجه کې د دې ښا مولیانو کور تراغه او خپل کور والا ورته داودا صوبا چولې په دې کې پښو راغل لو بیس کړي نو دی ورته داودا صدا لوټه ورکاګه کړله سی کړله څنګه کړله چې هغه اسکل او د خځې ورته ایران قتل چې دا څه کوي پښو سکا کوي او دور ته لوټنی وای دا نو په دې وخت کې ابو قتاده دا حدیث ویو څنګه فرمایل چې رسول الله په هره کې فرمایي انها ليست بنجس دا پلیت نه دا ولی انما هي من الطوافين عليكم دا د طواف کوونکو نه دا پتا سو باندې نو حدیث کې اول قانون کلی دا چې کل محرم الاكل نجس الا الهره لهذه العله مگر پښو د دې علت د وجنا د دې جوټه پلیت نه دا کني غوخه به هم حرام ده غوخه خو پاک نه ده. دیم فقهي قاعده المشقه تجلب التيسير دا ولي کوي وس المشقه تجلب التيسير زمون په شرع کې دا قانون دی چې مشقت اسانتیا راکاږي مشقت اسانتیا مثال لکه سفر په دې کې نوع من المشقت وی نو اسانتیا راکاږي قصر بکې جمع بین صلاتین بکې ترک د سنت او رواتب بکې او دغه قاعده لپاره ماخذ قران کې مشتا وما جعل عليكم في الدين من حرج ستاسو په دین کې ما تنگسیا نه د مقرر کړی. دریم فائدہ
د الله رب العالمین رحمت، د الله رب العالمین څه ده؟ رحمت ده په بندگانو باندې چې کوم شي کې سختی وي نو زمونږ شرع کې پاغي کې اسانی راغلی ده، زمونږ په شرع کې پاغي کې سره راغلی ده اسانی راغلی. سلورم فائدہ حدیث مطلق وارد ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انها لیست بنجس، برابر نه چې تازه خوړل کړي وي او کني وي. رد په احناف باندې چې هغه وي د پښو جوټه پاغه وخت کې پلیته چې تازه ګندګي خوړلې او که چرته وخت شي خو له پاکه نو به پلیته نه ده. نو حدیث مطلق وارد دی، دا تقسیم پکې نشته. رسول الله د پاره د بیان راغلی او هغه ویلی وي چې روره که تازه خوراک یې کړی نو پلیته به یو کني، نو د دې څه پته لګي د پښو، نو دی وجنه د پښو جوټه څه شورا پاکه شولا. یو د انسان طبیعت دی، هغه طبیعت بیل شه دی چې اوس پښو خلق کته کړلا او ستا طبیعت نفرت کوي هغه وبنس کړي وایړه هغه کې تا شرع نه منې کوي، لیکن اصول شرع دادی کو پښو په کملوخي کې خلق کته کې هغه نه پلیتی. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ګور مولانا دیجه کې تا انس بن مالک دیو، انس بن مالک دا عاجم کار دی دا امیانو. عن انس بن مالک منګ ویلو چې ابل لفظ واقع شي په مابین مذکرین او علمین مذکرین متناسلین کې حمزه بن لفظن وی او نبا کتابتن، او که یو شرط پکې نو که ابتدا د کلام او لفظن به هم یو کتابتن به هم یو، کمن د کلام کتابتن به وی او لفظن به نوی. دا انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی. انس بن مالک خادم د رسول الله چې کله نه مدینه ته راغلی او تر څو پورې چې نو وفات شوه هغه پورې د خدمت کو، 10 کاله خدمت یې کړو. ښا ابو حمزه اسم کنیه وا، د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې په بصره کې اوسېدو او د ډېر ناشنا مناقب دینو. د الله رسول وته دعا کړې وا، نو د دا ویلی چې ما د برکت د عمر دعا کړې وا، نو د ویلی چې ما خپل یو سلاتیا بچی په خپل لاس خخ کړی او ژوندۍ دا غینم ډیرو، او کله بخار ته جمع نه ته د جمعې مونږ کې به خپل اهل په ځان پسې راټول کا ورته به څه کول جمع به کول دومره ډیرو. وایي الله د رسول دعا مقبولې. بل خصوصیت دا و چې ما رسول الله چې کله وفات شو تر مرګ پورې د شپه په مانځ راغلی، مگر رسول الله سره ملاقات کړي په خوب کې، د کثرت محبت د وجه نه دا کار کیږي. نو دا د رسول الله خادم صلی الله علیه وسلم. قال دے فرمای جاء اعرابی راغ یو باندچی فبالا پس بول وکړل فی طائفه المسجد په یو ناحیه د مسجد کې، په یو طرف د مسجد کې. فزجره الناس، نو ورټ دلر خلکو صحابه کرامو. فنهاهم، پس من کړل دی خلق لرا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام. فلما قضى بوله، ورکل چی پورا کړل خپل بول. امر النبي صلى الله عليه وسلم، حکم وک نبی علیہ السلام بذنوب من ماء، فيوبوکی سردوبونا. فاهريق عليه، نراوار والشوي عليه پدی بول باندې. متفق علیه، حدیث د بخاری او د مسلم دی. اعرابی باندچی ته وی نسبت اعراب ته شوی دی. هم سکان البوادی، هغه خلق چې وسیږي په باندو کې. د دې په قول کې اختلاف ده. ان ذلك الاعرابي هو ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا.
او دا یو جافی سړی وقیل هو المعیکیر الضبی دا بل نوم دی وقیل غیره هر څه چې وي خو چې په کوم حدیث کې اعرابي ذکر شي مولانا نو پاغي کې یو قصې عجیبه ته اشاره صحابه کرامو بدا خو خولا چې ان باندچان راشي او پښتني وکي ځکه هغه بے باکی کوي او موږ له خو حیا راځي د الله د رسول به ادب نشو کولای نو ډیر بم نه تنګو او چې عربي برانه او تاسو به کوم موږ به خوشالي دو ما یستفاد من الحديث په دې حدیث کې څه فائدې دي یو په دې کې عظیمه قاعده د اسلام د قاعده المصلحه والمفسده قاعده د مصلحت او د مفسدت هر هغه شی چې زو جهتین وي یو جانب ته پکې مصلحت وي بل جانب ته پکې فساد وي نو موږ بګورو که مصلحت راجح او مفسدت مرجوح نو ترجیح مصلحت لري که مفسدت راجح او مصلحت مرجوح نو ترجیح مفسدت لري زی مثال در کم فقه کې اوس یو ځای کې انګور خرچيږي او خلک ته خالص شراب جوړي میوه ته نه خوري نو په دغه وخت کې د انګور خرڅول حرام دي ځکه مفسدت راځي او که یو ځای کې خلک انګور خرڅي نه معلومه خلک ته شراب جوړي او اکثر خلک یې خوري لکه منګ او تاسو نو بیا به خرڅول د دې حلال وي بیا به خرڅول د دې سوي حلال پوه شوي دلته دا قاعده دی حدیث نه څنګه معلومه ده دی حدیث کې هم یو طرف ته مصلحت دی او بل طرف ته مفسدت دی مفسدت دا دی چې د الله کور جوړ شوی دی ايذکر فی اسمه پاک زید او یو سړی را لګي پاغي کې امتیازي کوي نو د الله د کور بے عزتی ده او بل طرف ته دا اعرابي دی باندچی دی نوې مسلمان دی کچرته د امتیازو نه بند کړی شي نو یو خو کې دی چې کافر شي به ته چې دا څنګه اسلام دی د امتیازو نه پکې منی کوي لکه اوس چې په کفار بدی لګي چې دا څنګه اسلام دی د غل نه پکې لاس کټ کی دا څنګه اسلام دی جنا والا رجم کی خبرې کی کنه کی نو کې دی چې کافر شي بل دیم مفسدت پکې دا دی چې کله اضرام وشي یعنی بول په منطقه کې نو یو مفسد مرض ته تکلیف پیدا کوي دیم تلویز د لباس ته جامې کړي نو جانب د مصلحت راجح دی او جانب د مفسدت مرجوح دی ځکه که جماعت پلیس شي خو د پاکي ذریعہ شته وب پیوانه وکنه کدا سړی کافر شي او یا دا سړی جامع پلیتی شي نو دا مفسدت ډیر دی نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مصلحت راجح کو مفسدت مرجوح کو ولا تزرموه بل روایت کې لا تزرموه منا مقته کوي پرې چې ځان فارغه کی ځان فارغه کو غیر اوختو صحابه ته حکم وکړي چې اوبر واخلې په دی واړوي او دې سړی ته ویل چې انما هذه بيوت الله دا د الله کورونه دي دا د ګندګۍ د پاره نه دي جوړ شوی نو نصيحت او ته هم وکړو نو هغه بل روایت کې دا راځي ما وکتل پرون وی اللهم صل على محمد وعلي فقط اگر عربی دا دعا وکړه چې الله په ما رحمت نازل کا او په محمد نازل کا په بل چای منازل وا ځکه نور ټول شور جوړ او یو نبی علیہ السلام ماته سونه ویلي زين تراجی دا خبره یو په دې حدیث کې عظیمه قاعده د اسلام دا قاعده د مصلحت او د مفسدت په دې په پوه شو ان شاء الله او دویم دغه مخ کی قاعده هم دلته کوله چې المشقه تجلب التيسير مشقت ځان په اسانتیا راکړي چې امتیاز یو ځل شروع شول نو می بندوا صحیح شولا درم فعل الصحابه کرام او غسل مبادره رد المنکر مبادره الى رد المنکر صحابه کرام د منکر کا رد تعالی کوله دا به نه ویل چې ودرګه صبر وکړه تبلیغیانو په شانتي
لګ باور شو لګ بکینو جوړ ټول به وکړو کې د شي ټول راشي نه 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 بس صبر نه کو خو شی به خبره نو مبادره الصحابه الى رد المنکر او دې ستاسو مبارک پوری صاحب د دې حدیث نه دا هم معلومه کړی دا چې الارض لا تطهر الا بالماء زمکه نه پاکيږي مگر په څه باندې په وو باندې لیکن دا یو جانب راغسته د قانون دار دا عمومي خبره کوم تاسو ته چې ځان که پوي کول غواړي تحقیق ته ځان رسین او جمع الاحاديث في الباب الواحد کوا په یو باب کې چې څومره احادیث دي دا ټول جمع کتب نه خطا کی زمنګ او د اهل باطل فرق دا دی چې منګه سکو اول استدلال کو به عقیده جوړو الاستدلال ثم الاعتقاد د اهل باطل طریقه دا چې الاعتقاد ثم الاستدلال اول عقیده کی دي چې ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي نو به ورسته چې قران کې راشي زادتهم ایمانا نو به وجه نه دا خو په اعتبار د مؤمن به سره مراد ده به تعویلات کوي نه اول استدلال کو او به عقیده جوړوا وایي په خبره نو سراشه دغه دا مطلب اغسته دی چې زمکه نه پاکيږي مگر په وبو باندې خو لیکن نور حدیث چې راجمه کړي د زمکه د پاکوالي د پاره دو درې صورتونه نور هم دي یو خو بالماء بصب الماء دویم بالتشمیس چې نور یو زمکه وچه کې هم پاکيږي دلیل په حدیث د سننو دی رابش ان شاء الله عبد الله ابن عمر فرمایي چې د رسول الله په زمانہ کې بسفیرات له مسجد نبوي کې به بول کول او هغه به ته وچېدل مونږ ته پته نه لګېدل نو مونږ ته رسول الله نه دی ویلي چې دا وینځي نو دلیل چې په وچوالي باندې هم زمکه سکیږي پاکيږي او درم هغه امام ابو حنیفه دا قول کړی دی چې بلچر اواله او دا چې کوم ځای ګندګي باندې د شویره دا او چت واخلو گزارې کا نو هم دا لاندې زمکه څه شولا پاکه شولا یعنی بازاله النجس بازاله النجس نو دا خبره هم صحیح ده حق موافق ده بل مسله تطهير المسجد فرض کفایه پاکول مسجد دا فرض کفایي دی ولی رسول الله دلته امر بالذنوب کړي خپل نه دی پاتېدل کدا فرض عین وي نو به بس کوله خپلم پاتېدل دا جانبي مسله ده خارجي ادب ته دا معلومیږي چې کل انسان ينزل منزلته هر انسان په خپل مرتبه کې لازمي وسمدا بول کو والعیاذ بالله ابو بکر صدیق کول نو سمره بیا ادب معلومه دی او د الله رسول به منع کړی وي لیکن دا بیا ادب د عربی نه وشو د الله رسول ورته سونه ویلي نو هر انسان په خپل مرتبه نازله ولې شي ينبغي لمن انكر المنكر ان يبين السبب فکار دی هغه چاله چې منکر رد کین سبب دی بیانوي ذکر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سبب بیان کړی دی کنه بذنوب من ماء او بول الانسان نجس دا دلاله صدا عباره النس کې دا مسله ده بول د انسان سری نجس دي غیر الرضيع فغیر داغه معشوم نه چې هغه پي خوري د مور داغه هم نجس دي خو چون کې هغه نه احتراز ممکن نه دی نو چلکا وغه د پاره کافي دا په دې حدیث کې مسائل شو وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی وحلت لنا ميتتان حلال کړی رحمک الله حلال کړی شوی دی موږ د پاره دو مردار او دمان او دو ویني فاما الميتتان فالجراد والحوت هر چې دو مرداري دي تفرید اور پس کنه نو فالجراد والحوت يوم لخذ او بالكبد مي واما الدمان هر چې دو ویني فالكبد یو جگر دی وتحال او بل تور دی تحال مشناسي تحال بر فارسی چی معنی است قسم تحال مشناسي توره شما در توره چی میگوید
برابی میفهمی که حال چی معنی دارد در فارسی؟ ما در عربی گفتیم. خب لگا د دې حدیث مسائل پرېدو خیر تاسو نه تنګوم خو صرف دلته دا دفع کوم چې اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف دا ضعف به یو ځکه چې په دې کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی. قال احمد حديث عبد الرحمن منكر. احمد وی حدیث د عبدالرحمن سوي منکر وی اغه ضعف داله. والاصح انه موقوف على ابن عمر. سیدان چې دا موقوف دی په چا باندې؟ په ابن عمر باندې. خو په حکم د مرفوع کې دی، په حکم د ځکه خو مصنف راوړی دی. څنګه حکم د مرفوع کې دی؟ ولی صحابي د خپل ځان نه په خپل اجتهاد حلال او حرام نشي بیانولای. صحابي په خپل اجتهاد باندې حلال او حرام، نو دا کده عبد الله ابن عمر نه موقوف هم شي نو حکما مرفوع دی. موقوف بمنزله المرفوع دقه ته وي. موقوف بمنزله ذکر حلال او حرام څوک په اجتهاد نشي بیانولای. وبالله تعالی التوفیق. زید